أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو how to create a logo for free in Canva. څنګه په کانوا کې یوه مفته یوه لوګو جوړ کړو. که هغه د موږ د چینل لپاره وي یا موږ په خپله ویډیو کونج کې راولو لکه واټر مارکونو یا کوم هر څه چې کې څه وي لکه تاسې کولی شئ په کانوا کې خپل ځان ته هماسې یوه لوګو جوړه کړئ. نو تاسې اول باید راسئ دلته په دغه سرچ بار کې ورته ولیکئ لوګو، او که تاسې غواړئ انیمیټډ لوګو یعنې هغه لوګو چې انیمیشن لري نو په دغه ځای کې تاسو ته سجیشن راځي. وګوره انیمیټډ لوګو. نن استا موږ د خپل چینل لپاره جوړو، نو موږ به نن انیمیشن لوګو نه جوړو. نو راسه وګوره څنګه چې لوګو خو تاسې لوګو مو ورته لیکله انټر به ووهئ. نو څنګه چې مو انټر ووهه اوس د همدغو لوګوګانو ټمپلیټونه به تاته راځي. په دغه ځای کې ګورئ کانوا ټمپلیټس 20,000 څومره ډېر ټمپلیټونه دي د لوګو. په دغه کې دي نیم چې دي مفته دي او نیم په پیسو دي. هر هغه لوګو چې دغسې کراون نه لري هغه مفته ده، خو دغسې چې لري هغه پیسو ده. یعنې که چیرې تاسې پرو ورژن ولرئ نو بیا تاسې کولی شئ دا استعمال کړئ، خو که چیرې تاسې ونه لرئ نو تاسې نسئ کولی استعمال. لکه مثالا د ما ګوره دغه لوګو څومره ښه ده، خو زه چې وګورم ما پرو ده. نو زه څنګه چې پې کلیک پې وکړمه یوز دس ټمپلیټ باندې کلیک کړمه، وګوره ماته وایي ته باید پرو ورژن دغه خپله غواړئ. وګوره try free for 30 days یا که مثلا په دغه ځای کې باید ته پیسې ورکوې چې دغه ډیزاین استعمال کړې. نو هر یوه لوګو چې د تاسې خوښه سوه نو تاسې په هغې باندې لکه مثلا د ما چې لوګو خوښه سوله هغه دغه لوګو ده. نو تاسې به پې کلیک پې وکړئ. نو که فری وي نو تاسو ته بیا کسټمایز دس ټمپلیټ باندې به دلته به لیکل شوي. نو تاسې به دلته راسئ د دغه په اړه لکه دغسې لکه نورې هم دي. لکه مثلا وګوره دغه یوه ده دا، او دلته راسئ دلته لکه نورې هم راځي. نو هر یوه چې د تاسې خوښه سوه په هغې کلیک وکړئ، دلته بیا کسټمایز دس ټمپلیټ په دغه باندې به کلیک کړئ. نو همدغه ټمپلیټ چې تاسې انتخاب کړئ تاسو ته همدغه ټمپلیټ په بله ټاب کې خلاصوي. نو که چېرې وګورئ موږ یوه دوه ټابه لرو. نو په دغه ځای کې تاسې که چېرې غواړئ خپل معلومات ور اډ کړئ لکه په متن کې ډبل کلیک به وکړئ. په دغه ځای کې ګوره دا به کولی شئ ډیلیټ یې کړئ، خپل معلومات کې ولیکئ. لکه مثلا ته په دغه ځای کې د خپل چینل نوم لیکئ یا د خپل نوم دې لیکئ. نو لکه مثلا دا تاسو کولی شئ دغه هغه کش هم کړئ چې دغه ټول شي. بیا دلته راسئ لکه مثلا وګورئ په دغه ځای کې نه جهیږي، دلته ګوره لکه قطع کېږي غونته بیا. نو که چیرې تاسې غواړئ د دغې سایز غټ کړئ تاسې به دا سلیکټوئ. په دغه ځای کې به ګوره ډیکریس او انکریس کولی شئ غټ او وړکی کړئ. نو غواړئ لکه وړکی کړئ ډیکریس باندې به کلیک کوئ. ګوره کم شي. په دغه کې کلیک کولی هم شئ خپله هم هغه کړئ. ګوره 8 وي 10 وي 12 وي 14 وي څومره سایز وي. بیا لکه مثلا دا خو موږ اوس په دغه ځای کې غواړئ تخلص خپل ور اډ کړئ. که مثلا زه ورته لیکم بیا دلته راسو ګوره بیا دا نه جهیږي. موږ کولی شو بیا ډیکریس د دغه سایز موږ وړکی کړو. نو که چېرې تاسې ګوره د دغو لکه دواړو په مابینځ کې لږ ذره مسافه ډېره ده لکه لاین سپیسینګ. که چېرې تاسې غواړئ دغه کم کړئ نو تاسې به دغه ځای ته راځئ. وګوره سپیسینګ دلته کولی شئ کمه او زیاته یې کړئ. نو په دغه ځای کې ګوره څومره کم شو. او که چېرې غواړئ لکه مثلا د تا د شا باکګراوند غواړئ چینج یې کړئ سلیکټ یې کړئ دلته راسئ. ګوره په دغه ځای کې راځي باکګراوند کلر. هر رنګ چې د تاسې خوښ وي دغه ځای کې کولی شئ انتخاب یې کړئ. که دغسې وي دغه وي هر رنګ چې وي تاسې چې خوښ وي کولی شئ په دغه ځای کې داسې لکه مثلا ګوره چینج دا شو. دا ګوره څومره ښه رنګ شو. یا لکه مثلا تاسې د هغه کامرې رنګ نه ده پکار دغه هم چینج کولی شئ.
لکه دلته ګوره په دغه کې څو رنګونه استعمال کړي دي. لکه دلته راسئ، دلته اول رنګ ته اول رنګ یې دا ګوره سور ده، سور کا. بیا لکه مثلا هر رنګ چې د تاسې خوښ وي ته کولی شئ، لکه مثلا دغسې یا د دې دغسې وي. نو ګوره د کمره رنګ ته چینج کړو. او ته کولی شئ لکه مثلا دغه د متن رنګ هم چینج کړئ. په دغه رنګ کې د تا متن نه ده خوښ، راسه سلیکټ یې کړه. دلته به راسې ګوره ټکسټ کالر، دلته راسه متن رنګونه دي. که مثلا زه غواړم تور وي، چې تور ښه نه ښکاري، زه غواړم سور دي وي. ګوره یا کولی شئ لکه مثلا بولډ یې کړې، او کولی شئ لکه مثلا دغه هم کړئ. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس.